अस्सलामुअलैकुम हमलियात मोहब्बत चैनल के ستاسو हर कले दे ما تاسو د پاره یو بل تعویز راوړلو یو بل نقش مې دا تعویز د یا بدو ولرا کچری تاسو غواړئ چې تاسو محبوب پزړه کې تاسو د پاره به انتها مینا پیدا شي او هغه چې کله ودګيږي نو صرف تاسو خیالات ور سره وي یا چاته هم ګوري او صرف تاسو چهره ورته ښکاری او تاسو دغه پزړه کې به انتها ځای جوړول غواړئ ځان د پاره نو ما تاسو ته دا ډیر مجرب اور ازموده تعویز راوړی دی کچېرې تاسو دا تعویز ولیکلو اور استعمال میکړلو نو ان شاء الله تاسو کار بو 100 کې 100% وشي نو د وجینا تاسو دا تعویز استعمال کړئ او خپل پیدا ته اوچته کړئ او کچېرې تاسو سستی اختیاروي نو پوه شئ چې تاسو محبوب سره مینه د زړه نه ده ولی چې څوک د زړه مینه کوي نو هغه هر یو ازمایش پار کوي نو د وجینا زما په چینل کې تاسو د مسلو حل ملاويږي تاسو د محبوب د حاصلولو تعویزونه ملاويږي بلکې تاسو ته د هر یو مسلې تعویز په د چینل کې ملاويږي نو د وجینا تاسو زما سره اوس هم نن دا تعویز ولیکئ او خپل محبوب خپل مینا خپل زندگی خپل ځان سره شریکه کړئ خیال کوئ چې سستی اختیار نه کړئ نو پاسئ زردا تعویز ولیکئ او خپل مینا خپل خپل را د ویډیو چال یعنی چې کله تاسو دا تعویز لیکئ نو تاسو بو او دسو کوي بیا به ځان پرې خوشبو لګوي بیا به آیت الکرسی او سالور وړه سورتونه په ځان باندې چوف کړئ ولی چې دا تعویز چې کله تاسو لیکئ نو آسنه تاسو په دې تعویز لیکلو کې غلط شي یا تاسو نه شریعت پاتې شي نو تاسو بو آیت الکرسی او د سالور وړو سورتونو په ذریعه سره خپل ایثار کړی وي یعنی تاسو ته بو پرابلم نشي ډیر پیش نو دې د وجینا ویډیو خو پورا ګورئ نو د ما چې کم ورکړی دی تاسو ته ان سے 1970 پورې 1 2 3 دما صرف تاسو ته چال خودلې ده تاسو بدا 1 2 3 دا نه لیکئ بلکې دا کم چې ودی کلر سره ده آغا بتاسو ولیکئ یعنی د تور پین سره بو په کاغذ باندې یو ډانچا جوړه کړئ د سیوړې وړې خاني بو جوړې کړئ نو بیا چې کله تاسو د ډانچا جوړه کړئ په دې کې بو دغه عادت اول د 1 والا یعنی 786 ولیکئ بیا د 2 خاني والا بیا د 3 خاني والا داسې وتا سو راځي 12 خاني پورې بیا چې کله د کمزې کې 17 لیکل شوی نو غزي کې تاسو ولیکئ الخوب فلا فلا یعنی کچری ها هلکوی نو بن وکي او کا جنیبی نو بنته وکي بیا بو د فلا پزه دغه د مور نوم ولیکي بیا بو الله خوب کوي بیا د فلا پزه وتا سو خپل نوم ولیکي کتا سو هلکی نو بن وکي او کا جنی نو بنته وکي بیا به د خپل مور نوم ولیکئ بیا به تاسو موم جمع کوي یعنی د تعویز شکل باور کوي او بالکل شنه کپڑے کې به بند کوي او بیا چې کله د شپې او د کېږي نو دا تعویز به تاسو د سر لاندې ایږدئ یعنی خپل بالش لاندې به ایږدئ بیا چې کله سحر را پاسي نو دا تعویز به تاسو د سکی کېږي چې صرف تاسو ته پته وي او تاسو چې کله هم کم یو هم تعویز کوي نو د ذکر په اچا نه کوي او په تنهایی کې به لیکي چې حل تکي هیڅوک هم موجود نوي ولی چې یو تعویز چې کم ده دغه موکلات وي یعنی د موکلاتو په ذریعه سره تعویز اثر کوي او کچېری تاسو بل چا تر وړاندې د دې تعویز یعنی د کم یو تعویز هم وي هغه ذکر تاسو کو نو موکلات بس تاسو کار نه کوي او کچېری تاسو دا تعویز ولیکلو او ریچا تمي اونول نو ان شاء الله تاسو کار به وشي د کم چې ما تاسو ته عادت لیکلې دي دا د هر یو تعویز چال وی چال نه بهر یو تعویز هم کار نه کوي نو زما په چینل کې به تاسو ته بالکل اسانتا سره او چال سره تعویز ملاويږي او که تاسو غواړئ چې تاسو ته د تعویز اجازه درکم نو زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله ولیکئ نو زما د اړ خبر تاسو ته روحاني اجازه ملاويږي په بل ویډیو کې به بیا ملاويږي تر هغه مو په لوی لاس پارم الله حافظ